دا مخدره مواد دا چې موږ بند کړي دي دا موږ په یو سیاسي عمل باندې نه دي بند کړي دا داسې نه دي چې موږ د دنیا سه امتیاز پر غواړو ورونو ما ودی ته له مال دا ناروا دي دا ګوري تاسو پستر ګورته ګوري چې د زموږ افغانان یا د اسې در په در کړ دا په شریعت کې ناروا دي لا ضرر ولا ضرار په اسلام ضرر به په اسلام کې نه وي نه به بل ته ضرر رسي نه به ځان ته ضرر رسي ولې دا ضرر رسوي دا مخدره مواد خدا دې موږ وینو چې دا د زموږ خلک قرباني تباسو دا په شریعت کې حرام دي دا بند کړي موږ چې دا مخدره مواد بند کړي دي دا مو د خپل عقیدې له مخې بند کړي دي او دا بزګرانو ته دا د مخدره موادو قاچاقبرانو ته د الله په خاطر وایم چې دا کار بند کړي دا پر دې مسلمانانو ورحمېږي دا یوازې زما وظیفه نه ده دا ستاسو وظیفه هم ده قسم په الله کما په دې کې نیت کړی دی چې زه به پر دې باندې ګټه اخلم یا به زه د دنیا سه امتیاز پر اخلم ما په عقیده باندې بند کړی دي په شریعت مې بند کړی دي دا یو شرعي امر دی نو تاسو چې دا شرعي امر دی دا زما نه دی دا ستاسو هم دی تاسو مسلمانان یې په دې مکلف یې چې دا شریعت عملي کړي په دې باندې تاسو وکړئ تاسو خپل بند کړئ دې ته ضرورت مو پیدا کوئ چې مجاهدین درځي او بیا ستا کښت راړي کنه خو ته خپل واړه د اسلام په د حکم په وجه باندې علماو ته دا وایم چې دا کار بد و دي خلکو ته هغه بدوالی بیان کوي دا بد کار دی چې ویني یوازې په دغه کندهار کې 1500 معتادین ناشتي په دې کې عام خلک هم دي په دې کې قسم قسم خلک زابل ورځ ورلم په مرکز ورننه وتم بیا غسلی را ټول مولوی صاحب راکښته کېږه ما بیا در باندې را ټولیږي ځان نسي ځنې ایستلی ډېر خلک دلته ګرځي ښه ځوانان دا یو ځوان ته چې ضرر رسیږي د دې مسؤلیت په څوک پر غاړه باندې اخلي خدای ته به څه وایو دا ستا په کښتو کرونده باندې چې یو مسلمان تباه کېږي قاچاقبر ته هم وایم د الله په خاطر چې اوس حکم سوی دی دا بند سوه دا کار بند کړئ تاسو یې بند کړئ پر دې خلکو باندې موږ رحم کوو دا زموږ ورونه دي دا دغه یو سړی چې په افغانستان کې یو سړی زما په لاس باندې اصلاح شي یو سړی د دې امارت په لاس اصلاح شي یو سړی ستاسو په لاس اصلاح شي الله جل جلاله ته به د دلیل د پاره پیش کړي یو سړی دا چې ستاسو په لاس ډېر خلک اصلاح شي نو موږ خو د دې یو چې الله جل جلاله دې زموږ په لاس باندې اصلاح راولي اول دی خو الله موږ اصلاح کړي الله دې په موږ په لاس باندې نور خلک اصلاح کړي